انشاءالله آسان دی او ډېر په ښه طریقه دی. دا ګورئ دا زما دکان دی په ایبې کې. پرون دا یو شی خرڅ شوی دی او د دې مطلب روپۍ راغلي دي خو زما اکاونټ ته نه راغلي. ګوره سور لیکل شوي. زه اوس ځم دې ته چې سیلینګ ته ځم. دا په بل لینګویج کې تاسو ته به انګلیش کې کومه سیلینګ ته ځم. سیلینګ کې ښایي چې مطلب دا دی چې په دې لاست 90 ډیز کې چې کوم دي دومره سیلینګ شوی دی. 440 چې دي خرڅ شوي دي، 2 دانې نه دي خرڅ شوي او 300 یو کم 40 چې دي دا لا سامانونه اکټي خرڅوم. تاسو به دلته راتلی شئ چې مطلب په کومه طریقه خرڅ شوي دي. 15 یورو او 9 سنټ چې کوم دي دا زما بیا مطلب راځي به او اکاونټ ته به راځي. ټول سیسټمونه به دله سټپ بای سټپ ښیم. دې باندې ټایم لګي خو انشاءالله مفت کورس دی ټولو پښتنو دپاره او ټول پښتانه به انشاءالله کوي. د کور نه به یې ګټئ او فری دی. 1 روپۍ پې مو ورکوئ کورس باندې. په کورس باندې به 1 روپۍ نه ورکوئ. دا غواړئ امازان غواړئ، شاپیفای غواړئ، ډراپ شپینګ غواړئ، ایټسي غواړئ، ټول به دله انشاءالله مفت ښیمه بغیر پیسو. دې کې به د کورسونو 1 روپۍ نه وي، الاؤډ به نه وي روپۍ، 1 روپۍ به پکې نه وي، مفت وي. زده یې کوئ او سامانونه هم دله ښیم چې کوم ځای نه بیالی څنګه بیالی. دا ویډیو مطلب مې دا دی چې انشاءالله د نیکسټ هفتې نه به موږ کورس شروع کوو. تاسو ته مې صرف وښودو چې دا 90 ورځې تاسو ته ښایي. خو زما داسې حساب وي چې زه هره میاشت د تېرې میاشت ډیلیټ کوم، بیا د تازه میاشتې حساب ساتم. تاسو ته به انشاءالله په کور کې په پاکستان کې په هر ملک کې 2 لکه 3 لکه روپۍ پاتې کېږي او چې په یورپ کې 1000 1500 2000 روپۍ پاتې کېږي.